د لغمان والي وایي قومونه دې له حکومت سره خپلې اړیکې لا قوي او باوري کړي ترڅو دوی لا نور هم له ګڼو خدماتو څخه برخمن شي. نن د دوشنبې په ورځ له غرمې وړاندې د بادپخ ولسوالۍ لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ او د بېلابېلو ادارو له رئیسانو سره ګډه د همغږۍ او مخامخ د سلا مشورو ناسته درلوده. په غونډه کې د کوچیانو رئیس عبدالرحمن او د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي هم ګډون کړی و. لومړی د بادپخ ولسوال سید شریف پاچا په خپلې وینا کې د یادې ولسوالۍ په امنیتي انکشافي ښې حکومتوالۍ او په نورو بېلابېلو برخو باندې تفصیلي خبرې وکړې او یو شمېر هغه ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه یې شریک کړل چې په پلي کېدو سره به یې دغه هلته د ولسونو ستونزې حل او لا به هم ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. هغه د ورته ناستو د دوام غوښتنه وکړه او وایي چې د بادپخ خلک له محلي ادارې سره په بېلابېلو برخو کې ملاتړي دي. ورپسې د بېلابېلو قومونو، دیني عالمانو، کوچیانو او د شهیدانو د کورنیو په استازولۍ ګډونوالو په خپل وار خبرې وکړې او د پوهنې، روغتیا، کرنې، په ادامې او کلو بیارغونې برخه کې خپل وړاندیزونه مستقیما شریک کړل. قومي مشر وکیل ګلاب په خپلو خبرو کې یادې ولسوالۍ ته د امنیتي تشکیل د زیاتوالي غوښتنې سربیره دوی په هر حال کې له خپل حکومت سره ملاتړي دي او هڅه کوي چې د ګڼو پروژو په ښه تطبیق کې له ولایتي ادارې سره مرسته وکړي. د بادپخ ولسوالۍ قومي مشر ملک سالم خان دغه راز په خپلو خبرو کې د روغتیا په برخه کې د دغې ولسوالۍ خلکو ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه وکړه. نوموړي په یاده ولسوالۍ کې د انکشاف او د پوهنې برخې ته د پاملرنې او د ولسونو له لوري د هر راز همکارۍ یادونه وکړه. همدارنګه یو شمېر نورو ویناوالو هم په خپلو خبرو کې دغه ډول ناستې ګټورې وبللې او خوښي یې ښکاره کړه چې د دوی ستونزې له نږدې اورېدل او د حل لارې ورته په ګوته کېږي. په دې غونډه کې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي هم په خپلو خبرو کې له ولسونو سره دغه ډول ناستې د لغمان والي ښاغلي ننګ ابتکار او لاسته راوړنه وبلله او وایي چې یادې ناستې دې لا نورې هم دوامداره او ټولو ولسوالیو ته وغځول شي. هغه د بادپخ له ولسونو غوښتنه وکړه چې له ولایتي ادارې سره د پروژو په ښه تطبیق کې همکاري وکړي ترڅو دوی په بېلابېلو برخو کې له ګڼو اسانتیاوو برخمن شي. د بادپخ له ولسونو سره په دې ستره غونډه کې د پوهنې رئیس عبدالله حمیدي وویل چې دوی په یاده ولسوالۍ کې د پوهنې برخې ته ځانګړې پاملرنه لري او ژر به د یو شمېر ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل کړي. هغه وویل که چیرته ولسونه ورسره همکاري وکړي او خپل لوستي ځوانان ورته وروپېژني، دوی آماده دي چې په خپلو سیمو کې د قراردادي ښوونکي په توګه په دنده وګماري. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلي هم د ولسوالۍ کې د روغتیا برخه کې د شته خدماتو د یادونې سربیره وویلې چې سیار روغتیایي مراکز یې جوړ کړي او ژر به په نورو سیمو کې هم د کلینیکونو د بنسټ ډبرې کېږدي. نوموړي هم د روغتیایي خدماتو په مؤثر ډول استفاده کې د ولسونو د هررخیزې همکارۍ غوښتنه وکړه. د ټولګټو چارو رئیس نصرت آغا هم دغه ولسوالۍ کې د انکشاف او رغونې د چارو د ښو ترسره کېدو کې د ولسونو د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ژر به د بادپخ د سړک دویم لاټ چارې پیل کړي. د کرنې او مالدارۍ او د کلو بیارغونې ادارو مسؤلینو هم د ولسوالۍ کې د لاس لاندې پروژو او راتلونکو پلانونو په اړه د غونډې له ګډونوالو سره معلومات شریک کړل. دوی وویلې چې له ټولو وچکالۍ ځپلو او بزګرو سره به په بېلابېلو برخو کې مرستې ترسره کړي. د بادپخ ولسوالۍ ولسونو ته د برېښنا رسونې چارې هم د لغمان د برېښنا امیر په وینا چې تر راتلونکي اوري میاشتې پورې به یې بشپړې کړي. دغه راز د افغانستان د کوچیانو رئیس عبدالرحمن د غونډې ته په خپله وینا کې وویلې چې دوی به د کوچیانو د ژوند، زده کړې، ستارځایونو او نورو بېلابېلو برخو ته ځانګړې پاملرنه ولري. هغه ویل په لغمان ولایت کې د ښاغلي ننګ له لوري د کوچیانو ژوند او نورو بېلابېلو برخو ته پاملرنه شوې، خو ولې لا زیات کار ته اړتیا لیدل کېږي. د غونډې د ټولو ویناوالو له ویناو وروسته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د دې ولایت د امنیت، سولې، انکشاف او ښې حکومتوالۍ برخه کې د شته لاسته راوړنو یادونه وکړه. هغه ویل د بادپخ ولسوالۍ د بېلابېلو ولسونو له لوري ذکر شوي ستونزې، وړاندیزونو او غوښتنو ته به جدي رسیدګي وکړي. نوموړي زیاته کړه قومونه دې له حکومت سره خپلې اړیکې لا قوي او باوري کړي ترڅو دوی لا نور هم له ګڼو خدماتو څخه برخمن شي. په دې غونډه کې دغه راز د ولسونو له لوري یو شمېر نور مسایل هم مطرح او د مسؤلینو له لوري ورته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړل شو.